السلام علیکم. آیا په دې مو فکر کړی چې څنګه په روژه مبارکه کې د خپلې روژې ترڅنګ یوه یا څو نورې روژې نیولی شئ او ثواب یې ترلاسه کولی شئ؟ ښایي ناممکنه برېښي، خو نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من فطر صائما کان له مثل اجره. چا چې یوه روژتي ته روژه ماتی ورکړ، داسې ده لکه ده چې د هغه روژه نیولي، همدومره ثواب لري. یوه غریب ته د یوې ډوډۍ په ورکولو یا یوه روژتي ته د یوې خرما په ورکولو باندې تاسې د یوې یا څو روژو ثواب ترلاسه کوئ. په کمو کارونو باندې تاسې ته د لوی اجر په درکولو باندې د الله تعالی په دربار کې هیڅ نه کمیږي. الله تعالی یوازې ستاسې نیت او عمل ته ګوري. روژه مبارکه د صدقې ورکولو او د زکات ورکولو لپاره تر ټولو میاشتو غوره میاشت ده. په دې کې کوچني کارونه لوی اجرونه لري. که زکات ورکوئ، که صدقه ورکوئ، همدا یې بهترینه موقع ده. روژه ده او اختر را روان دی. کیدای شي ډېر غریبان په لارو کوڅو کې ستاسې مرستې ته سترګې په لار وي. روژه لویه موقع ده. باور وکړئ، بختور یاست چې دا چانس درکړل شوی دی. اعظمي ګټه ترې واخلئ او د تیر یوه کال ګناهونه پکې وبخئ. د نیکو عملونو د صدقې، زکات او خلکو سره د مرستې په مټ. الله تعالی شکر کوونکی ذات دی. ستاسې د کوچنیو کارونو بدله لویه درکوي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.